شعر ده شاد حاجي بابک په السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا کوډګر ویني دوستي په دا رقم خرابوي او خر شپږ کا یو کال شپږ میاشتې کېږي چې ورور راوړو کړی دی او دا تعویضونه دي. دا تعویضونه ټوټل وګوره لور دې ولې په غاړه یې وه نارې مه وه دا وګوره دا تعویض په تا باندې کوډې سوي دي، په تا جادو سوی دی، په تا خواشه کوډې کړي دي، په تا خسر کوډې کړي دي. ورسه کوډګر ملاته ورسه جادوګر ملاته ورسه. جادو په جادو متیږي، کوډې په کوډې متیږي. په تا شین سترګې سړي کوډې کړي دي، په تا شین خالي سړي کوډې کړي دي. دا کوډې چې لیکي، دا کوډې چې ماتوي، دغه خلکو زموږ د پښتنو ژوند تباه کوي. زما خسر یې جنګولی دی، خواش او زوم یې جنګولی دی، دوه ورونه سره جنګولی دي، مور زوی سره جنګولی دي، قریبان یې سره جنګولی دي، خپلوان یې سره جنګولی دي. هر پښتون دغه خلکو تباه او برباد کوي. کوډې دي خو کوډې دي، جادو دی. کوډې در متومه پسه راوله، جادو در متومه 1,00,000 روپۍ راکړه. پلانې نجلۍ دې خوښه ده 2,00,000 روپۍ راکړه، بس تا ته زه رضا کوم، جادو در کوم. دم دی تعویض دی. زموږ په پښتنو کې تر نیم زیات جنجالونه دا خلکو پیدا کړي دي. زموږ په پښتانه وطن کې دا خلکو بدۍ پیدا کړي دي، دښمنۍ دا خلکو پیدا کړي دي. زموږ د خلکو څه، زموږ د معاشرې څه سکون دا خلکو وړی دي. زموږ په خلکو کې مینه دا خلکو وژلې ده. دغه خلک د نفرت سبب دي، دغه خلک د تباهۍ او بربادۍ سبب دي. باید دا کوډګر، دا جادوګر، دا خلک ونیسېږي، تر غاړه یې ونیسېږي، د کلو یې پسې واخی. دا کوډګر او جادوګر دا خلک په کلو کې مه پرېږدئ. تاسو دغه ویډیو وګورئ چې دا د کوډ او د جادو کیسه ده او دا خلک څومره خشمېدلي دي. د دوی مخونه زه نه ښکاره کوم. زموږ پښتانه عزت لري. جمعرات په ورځ کوډې درته دا د چی شي دا وګوره بل یې خلاص کړه. تعویضان یې وګوره. دا مه کوه حاجي صاحب، ولې دی کوې؟ دا رقم وروڼه دې په بدي کې سره درولي یو. په غاړه اولس په غاړه دی، لورې اولس په غاړه دی، هغه دی لورې اولس په غاړه دی. دا وګوره د غاړې هغې څیرې کړه. دا وینې دا رقم دوستۍ خرابوي. لور ته هم ځکه سره ورکوي. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې ورور یې راوړو کړی دی. ورور هم غواړم په محمد رسول الله دغه په زور خبرو. ډېره په توجه یې واورئ، یو پند ځینې واخئ، یو اخذ ځینې واخئ. کورونه له کوډګرو خوندي کوي، کوډګر له وطنه ورک کوي. دا ویډیو چې زه ستاسو سره شریوم د دې څه پند واخئ. دا کوډګر او جادوګر له وطنه ورک کوي. د چی شي دي دا دونه تعویضان ویلي دي. تازه دي تعویضان تازه دي پورته کومه و زه ګره در باندې اورم. دغه به نه کوې، خبرې مه کوه. دې دپاره راتلې دا تعویضان. دا خلاص کړه. دا د چی شي جمعرات په ورځ راځي تعویضان راوړي. دغه دې وګوره، دا ګرد تعویضان. که درمنو پښتنو کوډګر که د ملا په بڼه کې دی مې پرېږدئ، که د پیر په بڼه کې دی مې پرېږدئ، که د ملنګ په بڼه کې دی مې پرېږدئ. دا خلک په کلیو په علاقه کې مه پرېږدئ. دغه خلک ورک کوي، کورونه یې ورړنګ کوي، ټول پښتون یې په بدیو اخته کوي، د پښتنو کورونه یې تباه کړل. دا ستا به د غاړې لیکي ولکه دي، دا هم ولکه دي. دا راپورې پرېکړه. دا د چی شي دی؟ دغه په سوو تعویضان تا په دې دغه کې ویلي دي چې تال زه تعویضان درته راوړم، دی به په بدې سره دا وګوره یاره وروره. دغه سړی دی، دغه زموږ دوست دی وروره. دغه تعویضان یې راوړي دي، موږ وروڼه په بدۍ سره اخته کړي. ویډیو یې پرتې دي، بدۍ دغه په دې پوښو کې ایښي ول. دا ګرده تعویضان راوړي دي چې د وروڼو نومان مې کې لیکلي دي، د دغه نومان مې کې لیکلي دي، او داسې تعویضان یې راوړي دي چې موږ وروڼه په بدي سره اخته کوي. دا سړی دی، موږ د پلار په نظر ورته کتل، موږ به راځه خپلې لورکۍ ته. د دې د خاندان دغه عادت دی. موږ وروڼه په بدۍ سره اخته کړي یو چې موږ وروڼو توپنچې سره راخیستي دي. دغه سپین ږیری سړی دی، دا راز سړی کوي، دا رقم مسلمانان کوي، دا رقم سړی کوي چې ته موږ وروڼه په بدۍ سره اخته کوې. څه مې در کړي دي؟ وادرېده. دغه تعویضان دي وروره، دغه جنرات تړلي دي، په ګریسو کې تړلي دي، څوک د موږکانو په پوستو کې تړلي دي. دا د موږک پوست دی. دغه نور شان دي، دغه دي ورته وګوره. دا ګرده تعویضان دي. بس حاجي صاحب که درمنو ویډیو م وکتلم، په خپلو ښځو پام وکړي چې ستاسو ښځې کوډګرو ته جادوګرو ته ولاړې نه شي. او بیا چې کوډګر دی جادوګر دی، دا که هر څوک دی له کور له کلي ورک کوي، پسې وایخئ. ښځې مه ور پرېږدئ، ښځې له دغه خلکو خوندي کوي. دغه کوډو دغه جادو زموږ وطن، زموږ خاوره، زموږ مینه محبت دا ټول راوژلي دي. موږ یې تباه او برباد کړو.